عزتمندو لکه څنګه چې ته معلومه ده پرون نه یو په سوشل میډیا باندې یو ډېر لوی غویبال جوړ شوی دی چې کوم شاید افریدی پرون جمرود لرغلی و ملک نصیر په حجره کې تقریر کړی یا میډیا له مخ شوی دی نو تاسو ټولو له په دا سلسله کې زه یوه خبره کوم ځکه چې دا د مو د قبیله نه تعلق ساتي کمبار قبیله نه موږ د یوې لوکیا نه تعلق ساتو د یوه قوم نه یوې قبیله نه تعلق ساتو نو شاید افریدی دلته وړوکی دی کروچې کې ستر شوی دی نه په جرګه پوهېږي نه په سیاست پوهېږي او نه یې سیاست سره څه کور شته او نه یې د جرګو مرکو سره څه کور لرلی دی کرکټ موږ پې باندې فخریا ویو چې شاید افریدی کمبرخیل هم دی افریدی هم دی پښتون هم دی پکار دی چې موږ ټول پې باندې فخر وکړو لکه څنګه چې نن شهنشاه افریدی دی رضوان افریدی دی داسې به نور روشي موږ فخر دی نو په خپل کور پوهېږي هم دا هم نه چې پې نه پوهېږي او ډېر ښه کیلړیان دي او دی هم ډېر ښه کیلړي پاتې شوی دی خو په دا سلسله کې هغه چې چار لګلی و نو هغو هم بریفینګ نه دی ورکړی او که بیا یې نه ور لګلی نو بیا د دغو خلکو هم غلطي وه چې د شاله ورسره کوم مشران ناست وو ځکه چې زه خو یو پېژنم او دا د موږ د قوم فخر دی دا قابل احترام خلک ورسره وروستو شاله ناست وو په پویه والا خلک ورسره ناست وو پکار دی چې دغو اول شاید افریدی اورېدلی وی خو د هغې نه بعد بیا میډیا له مخ کړی وی یا یې تقریر موقع یې ورکړې وی نو دی به پې پوه وی بیا به دا قسمه خبرې نه کولی بیا به د لازوري د خلکو نه کېدی اوس شاید افریدي له عجز له څه پته ده چې دا باندې شپې کسان شهیدان ورکړي دي 12-14 پې باندې زخمیان دي او دلته وینه توی شوې ده لکه هغه دا خبره وکړله چې د کمیشنر سمو خبره وکړله او 1 to 1 به ملاقات هم وکړم خبره به وکړم نو که شاید افریدي له دا پته وای چې دغه ډېره لویه جرګه وه د ټول پښتون ولس جرګه وه او په دا کې یو کس خبره نشي کولی که منظور پښتون بذات خود په خپله څله نه وي کنې دغې جرګې دپاره د منظور پښتون څومره لوی سټرګل دی دومره لوی سټرګل یې دی چې په ګنټو سفرونه موږ یو ځای کړي دي او د یوه ډسټرکټ نه بل لبې چې تلونو 4 5 ګنټې موږ سفر یې کړي دي او داسې هم کړي چې 3 ګنټې خوب هم پکې نه دی کړی خو بهرحال هم نشي کولی چې هغه ځان له بیا لوړ شي 80 کسانو جرګه جوړه شوې او دا پښتون ولس په شریکه جوړه کړې او دا پښتون ولس کوي و دا د ډي سي یا د کمیشنر لیول جرګه هم نه ده دا چې کوم خبره ده دا هم د دغو د لیول نه ده دا به د پاکستان ریاست کوي پاکستان ریاست چا له وینو کول غواړي که موږ تاسې ټول پې ډېر ښه پوهېږو چا به چا سره خبره کول غواړي نو په کار دا و چې دا قسمه خبره شوې نو بیا به شاید په باندې پوه وی بل د میډیا والا نه هم غلطي دا شوې ده چې میډیا والا ترې نه په میدان کې پاټې پوښتنې کوي نو آیا زه میډیا والا نه دا پوښتنه کوم چې تاسو له دا پته نشته چې شاید افریدی د فوج خلاف څنګه خبره وکړي هغه خو د اسټبلیشمنټ کاست دی او هغه چې څنګه یې سره خبره کوي څه به ته وایي هغسې به وایي نو هغه خو دا خبره نشي کولی دا د لازوري به بیا نه وای شوي اوس که هغه خلکو له هغو ماشومانو مور له پلار له خویندو له ورونو له خپلوانو له د شاید افریدي دا قسم الفاظ واوري د هغو په زړونو باندې به څه تېرېږي یا هغه شهیدان چې په دغې لویې جرګې دپاره یې کومه قرباني ورکړي او وینې په دا میدان تالې کړي دي د هغو خویندې ورونه مور پلار عزیزان یې دا خبرې واوري هغه به بیا څومره نفرتونه پیلوي دا قسمه خبرې نو زه د میډیا والا نه هم ګیلمن یم چې په کار دا نه وي چې دا قسمه د هغو نه د ده نه دا سوال چا کړی وی او په کار دی چې شاید افریدي نه هم دا قسمه په کار دی چې شاید افریدی راتلی یا ورسره کوم ملګري راغلي دي یا کوم ملګریو دلته راوستی دی دا د هغو هم غلطي وه چې په دا باندې بریفینګ ورکړی وی یا شاید افریدي په خپله باندې بریفینګ اخیستی وی په دا قسمه خبرو باندې که هغو خلکو ورلګلی چې چا جرګې لر لګلی و خو که نه بیا هغو نه وي لګلی بیا په کار دی چې دلته یې د قومي مشرانو نه بریفینګ اخیستی په دا قسمه خبرو باندې ځکه چې موږ چېرته هم لوړ شو په کومه موضوع باندې هم خبرې کوو نو ولته د ټولو نه مخکې ولته د هغو مشرانو سره یا د هغو ملګریو نه پته ولګوو که څوک هم واورېدل او موږ نه مخکې خبره وکړه او تقریر یې وکړو بیا خو بس موږ له یوه موضوع راکړی شوه په هغې باندې خبره وکړو
او که بیا همداسې چاټي ور ودرېږو نو موږ له هېڅ پته نه لګېږي چې دا به موږ څه ویایو په څه شي خبره وکړو. نو په کور دا و چې شاید افریدي بریفینګ اخیستی وی لکه څنګه چې عام موږ خلک یې اخلو چې لوړ شو هلته پوښتنه وکړو چې هلکه خبره په څه شي باندې کول غواړي. نه بیا موږ بریف کیو هغه قسمه بیا خبره وکړو. نو دا کې غلطیونه ټولې چې سره جمع کې موږ توسې او د شاهد د ټولو یو قسم غلطي دو. و دا قسمه خبرو نه ځان سوتل غواړي او دا قسمه خبرې وایرل کول نه غواړي ځکه چې دا بیا د پښتنو په منځ کې بې اتفاقي پیداوي دا قسمه خبرې. نو د ما عزیزانو دا قسمه خبرو نه پکار دی چې موږ تاسې ډاډه وکړو ونه چلوو دا قسمه ویډیوګانې او دا موږ خو یې د خپلې دغې دپاره وچلوو چې یاره ډېر خلک یې وګوري. خو که ډېر خلک یې وګوري نو ډېر خلک خفه شي. نو د خفګان له پکار نه دی چې موږ تاسې څوک ویر کړو. پکار دی موږ تاسې ډېر په مشکل حالاتو کې سره یو ځای جمع شوي یو پښتانه او دومره غټه جرګه موږ تاسې وکړله او ټول له یې مبارکباد هم ورکوم. نو پکار نه دی چې په دا قسمه خبرو باندې موږ بیا په منځ کې بې اتفاقي راشي او بې اتفاقي وشي. نو د تاسې یو نړۍ مننه کوم. عزتمن شو. الله